السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان یم دا وخت د امریکا نیویارک ایالت په بروکلین کې د بروکلین په کونی آیلند سیمه کې یم او دې سیمې ته دې علاقې ته لیټل پاکستان یا وړوکی پاکستان هم ویل کېږي. لیټل پاکستان یا وړوکی پاکستان ورته ولې ویل کېږي دا ټول د خلکو نه به تپوسونه کوو، خلکو سره به خبرې اترې کوو او تاسو په دوکانونو باندې ګرځوم او یو خبر خو هم ګرځوم خو اول هم داسې راړوم دا مخامخ ووینئ محمد علي جناح وی دا پکې ووینئ ګوره د دې لارې د سړک پوره نوم چې کوم دی محمد علي جناح دی. محمد علي جناح چې کوم دی پاکستان بانی یا د پاکستان قائد هغه ویل کېږي نو دا خو دغه محمد علي جناح وی شو. مخامخ پکې جایرو کینګ دی، جایرو کینګ د سواد د زکریا خان دی. دلته کې چې کوم دی سومودي نه دغه مخشاته سټور او دکان او هغه سوځېدلی دی اوس یې ورته ټرک لګولی دی او زه به داسې راوړم دا ګوره ټول کونې هلې مخامخ پکې چې کوم د امیګریشن دفتر هم پکې شته ګوره په اردو کې لیکل شوي دي، په پښتو کې شوي دي، په عربۍ کې شوي دي. امیګریشن فارم فیلینګ او ټایپینګ او پیکیج او دغه شیزونه میزونه لیکلي دي که نه په اردو کې. دومره اردو خو موږ هم نه راځي خو بیا هم ورته ووایي. اوس مخامخ ورړي ګو دغه کاکا مو لاړ دی ما ته ښکاري داسې سعید ولاړ دی ور مخامخ به شو ماشومان هم دي او موږ به داسې راوړو ټول ته به سلامونه هم کوو او خلکو سره ملاویږو او خبرې اترې به هم کوو خلکو سره. دا پښتانه راته ښکاري. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وکیل خان بخیر راغلی. تاسو بخیر راغلی ستړي مشه خیر دی بالکل تاسو څنګه یې طبیعت هم ښه خیر خیر ته سعید السلام علیکم وکیل خان دی کنه او وکیل خان یم وکیل خان یم وکیل خان څنګه خیر خیر ته تاسو خیر جی ما ستا ګوره ملاقات ته نه دی شوی ملاقات نه و شو کنه دا نه خود کې زما ستا تیرې په پاکستان کې په دغه کې زه ستا ته ګورم هغه یوټیوب کې دې ګورم ډېره مننه جی ډېره بل نوم خو راته ووایه که نه جی محمد رشید صاحب رشید صاحب د کونی آیلینډ کې ما دې ته لیټل پاکستان ولې وایي وړوکی پاکستان ورته ولې وایي دلته ټول زیاتره پاکستانیان دي او جی صحیح دغه وجه نه پاکستان شي ما ته نور علم نشو د زیات ښکار ټول پاکستان ته تقریبا زیات دي لیټل پاکستان وي لیټل پاکستان تاسو به کې رقم ځای منګه دي د سواد د بنیر دغه صحابي بالکل او جی وا بالکل کنه نو بس او دا راته وایي چې دلته کې خو تاسو مطلب دا ګوره کمیس پرتوب کې ګرځي لکه کلي کې چې سړی ګرځي څنګه خوان کې دلته کې ژوند څنګه روان دی شکر الحمدلله ډېر څومره موده مو شو په کونی آیلینډ کې په امریکا کې دلته کې کیسر هم راځي ولاړ کیسر څنګه پاکستان ته مې راوستي کنه را دې خوښه ها تاسو سره موده شو جی تقریبا پاکم ته مېشته شو چې امریکا ته راغلی څنګه راغلی صحیح ټیک ټاک جاس کې راغلی بس زه به دکانونو باندې ګرځم داسې او خبرې اترې کوو. تاسو راته خپل نوم ووایئ. زما عمران نوم دی. عمران د کوم ځای؟ نوخار که نه او څومره مودې نه دلته کې؟ زما یې 4 کاله مو شو. کار څه کوئ دلته کې؟ زه خو اوبر چلوم. اوبر چلوئ 4 کاله په دې کونی آیلینډ کې پاتې کېږي؟ ښه دا راته ووایه دلته څه دي پاکستان وړوکی پاکستان ورته وایي دي خو 2 میاشتې چې راغلي دي وایي چې ما ته داسې پوره علم نشته. لیټل پاکستان ورته ولي وړوکی پاکستان موږ ټول پښتانه پاتې کېږي ټول کمیونټي ده که نه ها کمیونټي ده دغه وجه ده صحیح. ژوند څنګه دلته کې غم خادي تګ راتګ حجره جومات خو دغلته شاته ما ولیده شاته شته مسجد شته مکې مسجد شته قبا مسجد شته د خیر ډېر شی جوماتونه دي ډېر جوماتونه دي. خبرې اترې نورې هم کوو سعید داسې به ورځو مونږ به داسې په سټورونو باندې هم ګرځو داسې سعید خان پکې راواله که نه سعید خو سعید سره خبرې کوو سعید سره سعید هم د سواد دی که نه سعید ها جی جی مونږ ټول پښتانه یو جی زما ډېر ښه ملګری حفیظ الله هاي حفیظ الله کوم حفیظ الله نه صحابه والا خجی تاسو څنګه تاسو ټیکسي چلوئ دلته ښه صحیح پوه شو دی په ویډیو کې نه راتلل غواړي کاکا خو چې زه تاسو سره خبرې نه کوم ټیکسي چلوم کلي کې بیرانه خلک خبر شي دلته ټیکسي چلی زه راځم داسې راتاویږم داسې راځم تاسو صحیح ته نمبر ورکړئ نمبر صحیح ورکړئ زه راځم کیسه صحیح نمبر واخلئ جی که نه تاسو دا څوک دي هلکه صحیح ده بلا خلک دي پېژني دا وګوره لکه کلي په شان سبزۍ هم پرتې دي دا پښتنو دوکانونه دي که نه کمیونټي کې مې ډېر ټایم وشو که نه کمیونټي کې تاسو څومره موده وشو صحیح دلته کې یا زما تقریبا 25 سال وشو 25 کاله دي وشو دا څه شی دا رسټورانټ حلال پاکستانی بنگلادیشي اینډ انډین فوډ لالا سره ملاوي لالا سره ملاویږو دننه ورځو چې لالا څه وایي راته هم دلته کې دننه ورځو ګوره چین توی شوې ده که نه ځلوبۍ هم ورسره ملاویږي ګلاب جامن هم دي ورسره او دا ټول چیزونه دلته ملاویږي د دې چې کوم دی د دوکان نوم خو تاسو ته ما وښوده او دغه سټور درته ښیم ګوره دې باندې لیکلي کوهاټ دا کوهاټ دی ګوره کوهاټ سټور ده مطلب دا کسان د کوهاټ چې د دې ګروسري نوم ګروسري ارګینک سپایسز او دغه کیسې ګوره انار پراته دي سوداګانې په دې دا چیزونه په دا دوکانونه دي او ګوره رایټ دی پروفیشنل سروس رایټ وی پروفیشنل سروس اوس به داسې لوړ شو لالا له ورځو دلته کې لالا دی وایي چې موږ سره خبرې اترې کوي یو منټ زه بند
دې رستورانټ ته موږ رالو دلته کې د ثوابه لالا دلته کې ناست یو سره خبرې اترې کوو نوم تپوس ته کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو نوم جی؟ قریش خان صاحب. قریش خان صاحب څنګه حالات طبیعت ښه دی؟ څومره مودې نه په دې علاقه کې ژوند کوئ جی؟ څلوېښت کاله وشو. څلوېښت کاله خو ډېره لویه موده ده. څلوېښت کاله مخکې دا ځای او نن څلوېښت کاله پس دا ځای څومره فرق دی پکې؟ ډېر زیات فرق دی. مثلا مخکې ډېر کم تعداد د خلکو ها. دوکانونه هم کم وو. ها تر دې پورې چې حلال غوښه به هم نه ملاوېده. ها. د یهودیانو به کوشر غوښه اخیسته. ها هغې نه پس بیا یو د یوګوسلاویا مسلمان راغی، ها یو د ترکي راغی. ښه جي. نو د هغې نه وګراړه. ها او مطلب وبخښئ تاسو خبره وکړئ وبخښئ. بس دغه- ښه جي ښه دا تاسو وایئ چې مخکې ژوند چې کوم دی مطلب دلته کې به ډېر دوکانونه هم نو پاکستانیان پښتانه افغانان هغه شانتي نو خو نن دلته ډېر غټه شمېره کې پاتې کېږي دوکانونه دي جوماتونه دي او تګ راتګ دی د خلکو خامخا دي څنګه دلته. دلته یو بل ته ځان رسوو، پښتانه خو ځان رسوي یو بل ته. ها صحیح. او څلوېښت کاله مخکې که زه تاسو ته دا ووایم چې څلوېښت کاله مخکې خو دې علاقه کې تاسو وایئ چې دلته کې دوکانونه نو شیزونه نو څه تاسو به مطلب د یهودیانو دوکانونو د هغې نه به هغه چې کوم دی نو کوشر غوښه راغسته دغه شیزونه راغستل. اوس هر څه سهولتونه راغلي دغه راغلي ژوند ښه شوی دی اسان شوی دی اسان دی، ډېر اسان دی. ډېر اسان دی. په پاکستان او افغانستان کې چې کوم پښتانه تاسو ګوري داسې یو خبره چې تاسو به کول غواړئ د دې ځای په اړه باندې. بس داسې خاصه خبره نشته، مطلب دغه حالت مو مخکې ژوند په سهولت دی. سهولت. ډېره مننه کوم تاسو قریش صاحب ډېره مننه تاسو موږ سره خبرې وکړې یو جهان مننه. سعید تاسو هم مننه موږ به لوړ شو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ سر تھینک یو. نو دا تاسو وینئ ګوره خلک لګیا دي زنانه لګیا ده ځان له سبزۍ راغونډوي او دې خوا راشئ ګوره داسې صحیح دې خوا راشئ چاینیز دا ټول چې کوم دی نو حلال دوکانونه دي. دا ګوره لاهوري چیلي دا پکې لا بل شی دی ګوره سموسې پکې ملاویږي پکوړې پکې ملاویږي نه دا ټول رستورانټ دي او کاروبارونه د خلکو څنګه دي خلکو څنګه صحیح حساب کې دی صحیح ده. یاره خلک ډېر الحمدلله ډېر دغه خوشاله دي لکه پندمې خراب کړي خلکو. ها پنډه مې خراب کړو. ها او الحمدلله ورو د کیږي بیا اصل بیا ورو د کیږي سټیبل کیږي. ها خو ګرانی راغلی دا. ها ها څنګه فریاد کې چې ډېر ایکسپنسیو دي. خوراکونه ګران شوي دي. ها ګران شوي دي. اورګه دې ته وکړه راوره ټیپر پکې ټیپر ته وګوره ټیپر دی او مولې دا کنه او مرچکې دی ګازرې دي الوګان دي دغه مراوي ټیپر دي دا ارزان ټیپر دي دا ګران ټیپر دي ګوپیان دا پنجاب فارمیسی دا پاکستانیان دي. دا فارمیسی دا پنجاب فارمیسی ګوره فارمیسی دا هم پاکستاني ده. کازمیرک او میډیسن خرڅوي. دا پاپا جان دی. دا پاپا جان دی دا یو سیټ دی دا غره. ها دا یو انډیا سره تعلق لري دا غره. ها دا بیا هم دغه پاکستان نادرا پاکستان او نقاب او پی او سی دا چې کوم دی سید پروفیشنل سرویسز دا که څوک شناختی کارت جوړي او که څه چې اسسټنټ وذ امیګریشن سرویس. امیګریشن صدقې دي. ها ها صحیح دا بل چې د مخامخ دا ټیکسز برګر دی. ټیکسس برګر. ها دا هم دغه افغانان دي پښتانه دي. افغانان دي پښتانه دي. ها نو یم دغه باندې یو کال وشو چې پورا کړی دی. ها نو الحمدلله خدي ماشاءالله خدای دې نصیب کړي. ها ټول خلک صحیح دا دغه سکول دی پی اس 217 سکول دی ګوره ما بره کار پکې روان دی جالې وته لګولي چې باندې کاڼه را پرې ځکه چې راځي دی او چې کوم کنکریټ یا چې کوم دغه راغورځي سامان نه هغه په پیپ کې راغورځي نو مخامخ دا چې موږ زو بلا دکان ګوره بسم الله مخامخ لیکلي دي کنه هغه بورډ باندې او اوس به موږ داسې راتو شو په مزه غونته دا وی سپیشل نن د سرډې ورځ د دومره رش نشته. ها نو کله چې ویک ډیز نه دلته ډېر رش ډېر خلک دي. ها نو کوم چې هالیډیز نه خلک ورونو کې ماشومانو چټیانو پر مطلب دلته کې بیا ډېر رش نه دي. نه ډېر رش نه چې ټیم یې کنه بیا ډېر رش فارز باندې. ها ایو بوکان کوټه دغه ځای دی اوس کار دی. حلال چاینیز پکې دا چا دی دا زموږ دی کنه. دا ستاسو دی خاصید دی حلال چاینیز دی دغه مخامخ نو دا دغه شانتي دغه واپس بلول شو بیا بدیل واپس راشي. اورلګه په دې څه کنه خپل دا مخامخ همدر فارمیسی دا زموږ د پښتنو دا. ها همدرد فارمیسی د پښتنو دا. ها 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 دا ټول دغه دي زموږ الحمدلله ټول پښتانه کمیونټي ته دلته. او ډېر دغه دي. دا حلال چاینیز دا صحیح دی کار دغه روان دی. کار پکې روان دی دنه. کنسترکشن پکې کوي. دا سکوټي ودا د ډیلیوري والے دی. دا ډیلیوري د فارغ. هدي کې دنه کار روان دی تیاریږي. تیاریږي. دا سٹور دا آیس کریم پکې نام پاکستانیان دي. پښتانه دي اردو سپیکر دي. نه دا اردو سپیکینګ والے دي. ها اردو والے دي. دغه پاکستانیان دي ټول په تاغه شو ګوره. ایکسپورټ ټیکس او دا امیګریشن اردو کې لیکل شوی دي. اردو کې د ټول خلک کمیونټي ده. ها ها خلک مطلب ډیر دي. نه خلک ډیر شي. نو مطلب دې دوه شیزونو ته کتلو ته باوجود دې باوجود چې کوم او جمعهتونه شاته دي. او جماعتونه شاته دي. یو مخې تم ده کنه امر کم شه. یو جمعهت مخې ته دی بل شاته دی دا ټیرونو والے دي پاکستانیان نه تخکاري. نه دا دي میکسیکن دي. بس موږ سړی اوس موږ خپل فرق کوي یو دکان دی پکې نه. دا پاکستانیان دي. دا پاکستانیان دي نه یا اردو سپیکر دي. اوکې سپیریور باربر شاه دا پاکستانیان دي ورګه ته کله چې دا څه وخت له سم کوم دلته چرشه. ها سوري کنه نو تاسو موږ داسې لور شو او خلکو څه کلم ته دی راوړي ډیسکاونټ یو څو بل څه
کیسې روانې دي ها دا پاکستانیان دي دا څه شی دی جلسه جلسه انکریډبل ګل او ها دا دا جګه انډین دی او پاکستانیان دي انډین او پاکستانیان دي ها دا کلین دی دا هم دغه دي چینیان دي دا چینیان دي چینیان دي دا پارکینګ لاټ دی خو دا لټل پاکستان دی بس نوم نه پته ولګی چې دا اوس د ټول شي نوم موږ هغه همدا فارمیسي دا دا ډاکټر دغه خو پکې نه دی کې دا اصل مې ډاکټر ها ډاکټر خان صاحب فارمیسي چې مخامخ دام د پښتنو ده صحیح ده فور رنٹ چې کوم دغه دی پکې د کرایه لپاره اویلیبل دی بس هم راغله خیر سره واپس بلوډ شو داسي او واپس تاسو بوزم او صحابه تاسو نور چیزونه هم وینئ را سره مال پاتې داسې روان یو تاسو وینئ ګوره دلته لیکلي دي دا گاډي چې کوم دی دا ډیلیوري والا گاډي دی په دې باندې لیکلي حلال چاینیز لکه مطلب دا چاینیز خوراک هم چې کوم دی هغه حلال دي کنه شو دس پلیز وی ډونټ مایند افغان کوزین او دا کیسه تاسو دا وی چې کونی آیلند او دغه نمبر دی بهار نمبر پلیټ ثانک یو سر ثانک یو اپریشیټ دا د سعید دی حلال چاینیز ریسټورانټ دی دغه کار روان دي دنه سعید د سواد سره تعلق ساتي او ته بدن لړ شو ګورو چې دنه پکې څه کار روان دی راځي چې دا په کونی آیلند او لیټل پاکستان کې دا کیسه روان دي دا ریسټورانټ دی تیاری چاینیز وګوره راکم پکې هغه د روجو بوی پکې ډېر مزیدار بوی دی پکې تاسو به دا وایم مخامخ ما وینئ کنه دا وینئ دا چاینیز ریسټورانټ دا ګوره زنانه لګیا ده کنسټرکشن کار کوي دا ګوره دا صفایي کوي دغه کوي لګیا ده دا ښځه ده کنه او کنسټرکشن کار روان دی صفایي روانه دا ټایم نه لګوي وینئ دغلته ولا دغه ولګو ولا کومسته کنه دا به وایي سلام بوته وکړو السلام علیکم څنګه ناست دا ګوره صحیح ولې دا ریسټورانټ نه چلی دی که دا څه وجه وه چې دا نه دا جاروکینګ نه دی هغه به دې څه داخل ټرانسپورټ کوي جاروکینګ ولې بند دی هغه دا اور پکې ونه لګېدو اور پکې ولګېدو هغه چې انشورنس داخلېږي پراټس داخلېږي بلا ټایم باخلي ښه طبیعت دی ښه دی Sorry. هېڅ نه هېڅ اوکې ډونټ Gabriel tam matka شوده دی. نه نه هېڅ خبره تا چشمې مچولې دي که نه ما وکړه. ها او دا حلال چینی د حلال چینی په بل ځای ته اوسي که دا به څنګه چلي دا حالات چینیز نه د دې لا فلحال شوراشته بیا به ختم شي. ختم بشي ښه دې ته به جاروکینګ دلته راشي کې به جوړ جاروکینګ دلته را روان دی کاکا لګیا دی دا سامان پکې روان دی صحیح دوبه وځو ښه ما سره پکې نور پکې دغه هم ختمېږي راځئ راځئ الله به السلام علیکم السلام علیکم نه تھینک یو ډېره مننه مهرباني خوشحاله اوسئ هر دویم کس وي وکیل خان نه نو مونږ خو وکیل خان خو یم خو کیسه دا ده چې صحیح ده څنګه روان دی یار ته مې ښه په لړزان کړې دلته یالله ښه تھینک یو مننه راځئ راوځه اوس به داسې لوړ شو که نه ګروسري سټور او دا کیسې ټولې روانې دي نن مطلب د چوټۍ ورځ ده دلته کې چوټۍ ورځ ده رش نشته دلته کې ډېر خلک نشته هسې چې دلته راشي نو قدم کې خودو ځای نه نه ډېر بلا ټرافیک هم ډېرې ماشومان هم ډېرې دا ټول سټوډنټ چې دا ډکي او خلک زیاتره په کمیس پټوک کې ما ولیدل مطلب دا دا خپله کمیونټي نو ځکه خو د دلته پاکستان وایي که نو کیا ځکه ورته خلک پاکستان وایي چې مطلب دا دی چې لکه ته داسې فیل کې لکه ته چې په پاکستان کې والله لکه دا هم وایي چې دا چا دی دا سټور دا ټیکس د کوم ځای دی کندهارو کندهار دی ښه د کندهارو کسانو دا ځای دی ون وی کندهاریان دي نو دا هغو دی ښه نو دلته چې وګورې مړه ټول پاکستانیان دي هر سړی په کمیس پرتوک کې ګرځي څوک دا نه فیل کوي چې دا په امریکا ده ښه والله دې سړی داسې فیل کوي چې دا دغه دی پاکستان دی نو ته ګورې نو ټول خپل خلک دی نه څه دغه شته نه څه کرایم شته نه څه نور څه شته جرم نشته ژوند په سکون دی کمیس پرتوک چې خلک ګرځي په امریکا کې لکه اوس مړه ټول سړی دا فیل کوي نه چې ته په امریکا کې ها مطلب دا څه ته لګي چې سړی کړي کې ګرځي سړی کلي مخامخ لیکلي دي ګوره واقعا څه لیکي تاسو په بورډ باندې حلال میټ حلال غوښه یا دی کنه او بیا به سیدا اوس به راشي بسم الله کنه نو دا وی دا مختلف شیزونه دي او مختلف کارونه دي او دته ځکه لیټل پاکستان وي لیټل پاکستان او ځکه وي دلته زیاتره پاکستانیان پاتې کیږي پښتانه دي افغانان دي او مطلب دا دی چې پښتانه دي دا غي دکانونه دي کاروبارونه دي چې نو څنګه چې تاسو سید نو اوریدل چې دلته کې نن مسله دا ده چې د چټي راز ده نو ځکه مټای دکان نه اجي مټای دی ریسټورانټ ټول مکس هغه کو اوردل کېږي تاسو ته کې چې مو خیمه نه مټای تاسو ته وکړو چې مټای په سودا دا جوړه کوم ښه ویرازه ما خو ویډیو هم بند کړه ویرازه دا مټای ده راځه لوبې دي نو ساری دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا ګوره تاسو دلته وینئ سوري let me get out of your way ما نه خوښه ما خو ویډیو پاس کړی وه او دا تاسو وینئ مټایي دکان ته رالو دا چیزونه دي لاهوري چili د دې رسټورانټ نوم دی که نه لاهوري چili how's the business कैसा है आपका बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हाँ 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 अच्छा स्पेशलिटी क्या है आपकी स्पेशलिटी डेली की डेली चेंज होती है हमारी तो
डेली की आज हमारा ये गोट निहारी बना हुआ है, निहारी दो गोट निहारी बना हुआ है स्पेशल। ये कीमा आलू मटर बना हुआ है, ये देसी चिकन बना हुआ है, देसी चिकन डेरा देसी चिकन है, ये देखें। दा कुरानी चल गए वाह हाँ पुराने चल गए, नए चल गए। कुरानी और ये कुराने हाँ मलकी चिकन 65 रेड चिकन है, दा रेड चिकन दे सुर चिकन दे ये गोट पुलाव बना हुआ है, द गोखी द चीनी द गोखी रुचि दी है ना चिकन बिरयानी भी बना हुआ है, चिकन बिरयानी मोसरा दा और ये साग बना हुआ है, दाल चने की दाल माश ये साग है, पालक पनीर है, ये साग बना हुआ है, खदा साग दे पिशावरी साग है, पेखवरे साग दे खावी दा राशा कतो दी दा चटनी दी او د گازر دا وسره ګوره چې کوم د تخمه ملنګا دا هغه وسره په لودي لپاره منشي دي دا کیر دی د گازر حلوا دا رس ملای دا واو ها صحیح نو دا ټول شي تاسو وینئ دا روان دی ما پکې چې کوم دی دا زلوبې دي جلیبیاں है ना नो دا مټای نه تاسو جوړوي مټای मिठाई भी खुद बनाते हैं, खुद अच्छा मैं क्या पश्तो बोले तो भी बोलता है अच्छा हाँ बस हमारी उर्दू थोड़ी कमजोर है सॉरी हाँ तो मिठाइयाँ खुद हमारा खुद बनता है, इधर तैयार करते हैं। अच्छा सही है ये जलेबी है, ये भी फ्रेश बना हुआ है। ताज़ा जलेबी जोड़ी करी थैंक यू सो मच ब्रदर and I'm going to say it's Lahori Chili the restaurant yes. Coney Island right Yes, Coney Island 1026. 1026 thank you so much sir nice talking to you thank you let me go ها نمبر راکو وی بیا راته چې کم دینو د دې دا کوم ویډیو چې ریسټورانټ له جوړ کړه باران هم شروع شو پښم دی اول تر دا کسانو مولار دی ملګری مراته ولار دی دا ګوره پاکیزا ریسټورانټ ته پکې دی پلیز آپ آئیے تو دا پاکیزا ریسټورانټ ته دلته کې تاسو یې بس هم راغی ګاډه را پسې رنی وي ما پسې رنی وي که چا پسې رنی وي ہے نا بار لکه دکان سودام پرته ده او ما ته ملګری دلته کې ولاړ تاسو مخکې نور بوزم دا سړک نه وروړم اشاره بند ده بیا خبرې طریقو مخامخ تاسو ټرک وینئ دا جایرو کینګ ټرک را روان دی خو راوړل نن سړک نه او تاسو بوزم دغه جایرو هټ ته خو دا جایرو کینګ چې کم دی دا لړو دا د زکریا خان دی د میګورې سره تعلق ساتي یو ټرک دغه لړو بل ټرک دغه ولاړ دی وسره شاته د ریسټورانټ او هغې کې اور لګېدلی سوځېدلی نو دغه چاینیز ریسټورانټ چې تاسو ته ما وخو د سید دی نو دغلته کې دي دا کولاوي ګوره تاسو ته ما دا خو کمیونټي فريش फ्री फूड और दा किसी मिसली की पूरा पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन दार है ना नो जल्मो तो गोरे और बिया अल सैयद प्रोफेशनल्स है ना इनकम टैक्स और इमिग्रेशन और फार्म और टाइपिंग और पैकेज और दस किसी मिसी रवानी करी दी है ना बिजनेस सुन दी दखल को रवानी को उर्दू की लीगल करी मतलब कि उर्दू की लीगल छु कोई देते कम दिन पाकिस्तानी तर्जुमा नोट रिपब्लिक और फैक्स और दा काफियाने माफियाने पाकिस्तान इनकम टैक्स दा बुल दुकान हलाल और दा शांति मखामख तफरश पाक वायरलेस थे पाकिस्तानी वायरलेस हो ना और बिया दे मास فارمیسي او دغه شانتي کیسې ټول د پاکستانیانو ریسټورانټونه دي دکانونه دي او دغه شیزونه لکه څنګه چې سړی په پیښور کې ګرځي یا په زه به دا پیښور خو نه خو لاهور کې چې ګرځي هغه کیسې ده نور به شو داسې راته ګور دا تاسو خلک وینئ مخامخ چې کم دی ګوره په بورکو کې روان دي بورکې یې چولې دي پړونې دغه کړي مطلب مخونه پټ کړي هم دغه حساب کتاب لکه څنګه سړی کړي کې روان دي ہے نا دا بار شاپ دی هلکه دا په دکان د چا د پاکستانیانو نه تو دکان نه نه شو دي نه بای به خپه شي کسان لګیا دي وختونه سمای ځانجره ته جوړ نشي راځي داسې به ورشو چې ما راوستي نه تاسو ما دې ځای ته راوستي د جایرو هټ تم دننه بوزمه دا هم د پاکستانیانو پښتنو دی فکر کوم چې د مردان دي دا کسان ویني دا شیزونه دننه بار نه خرڅي دي به تاسو دا ووایم دا ګورئ برګري دي پکې کبابس دي پکې سلاد دي پکې جایروز دي پکې نو ښه دننه اردو کیسر راځه مخکې شه کیسر ته جوړ یخ دی رانه خراب کړی رور مې یخ ډېر زیات دی غوره او که نه کیسر مې ځان سره راوستی دی کیسر غوره ملګری دی او ده راته وایي چې لیټل پاکستان ته ځو د بلي سره سلامونه وکړم پښتو کې خبرې کومه کیسر کومه السلام علیکم خیر تاسو خیر طبیعت هم ښه دی نوم دې راته ولوایه تابش د کوم ځای بامخیل مردان صحیح بزنس تاسو کې کار کوئ دلته خپل دی کاروبار څنګه دی څه خرڅوئ دا راته ولوایه چکن لیم جاروګانو مطلب دا دی چې د چرګ او د ګډ جایروګانې خرڅ دا جایرو څه شي لکه موږ غریبانان خلک موږ ساک پیتي پیژنو یعنې نو اوس جایرو وخت دا به څنګه ورکوي دا راته تکې به شانتي رایس پاسه ورکوي ها او دنه پخوي زه دنه راتلی شم که نه شم راتلی درځم دا د دې د کابشتي ریسټورانټ ته خیمه دا جایرو کینګ ماشاءالله نه دلته ګور ځان ته تلاوت هم لګولې دلته کې نه او بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله دا پیزا د دې کې ګریلینګ کیږي دا وړي مړي پکې سره کیږي کابش تاسو خپل ګا کوم اخلي او ماته اجازه چې کوم ځای په ورته چې ماته وایي ځانو نه سوزم غوړې سره ورته دا یو پیسې ما نور غوړې بل نه ملاوي کې په دنیا کې دې څه جوړې نه راته وایي چکن اور رایس دا چرګ دا دی
او چرګ په پاسه دا جارو چرګانو ته وګورئ کنه سلاد ته وګورئ دا چې کوم دی نو بنانا پیپر دی پیکلز دي ټماټر دي چولی دي کنه دی اوس پکې روجي او روجي د پاسه کوم دغه چې جوړي هغه ته وکړي دی دا نور لږ سات لګلې کې کوم دغه صاحب هم واخلم کنه شوي ته می براده دا وکړه اوس دا خزینه تاسو کې چې څه پکې دا وځو هوتی نه هغه لږه ورو پکې دا چرګ ته تماشا کوي هغه دا خو صحیح شو دا کور کې تیار وای کدا دلته تیار پخلی یې سو کته کچن نه ها اوس پر مدینم دا کاروبار دی 12 کال وشو دی او څنګه بزنس څنګه دی خره اته مطلب دا چې 12 کال نه بس دلته کې ستاپ دی ځای لا ها صحیح و دې خو کرایګان هم ډیر سی وای کرای سو د دکان ابو د پتر ها د دکان چلے سره په ها سبق مو سره وای کنه سبق نه وای خبر سره او دا د ګډ غوخه ده دا ګډ غوخه دا پروج وچوي او دا څه شي دا جارو د پاره تیار د چکن دا څه شي کیږي دا روجو پاسه چوي یا کړه دا څه شي غوخه دا د ګډ غوخه ده کته وته څه غوخه دا ډوګي بګینشته منځ کې اوس پنه ده او کلی ته چې د مردان کې تاسو نه خلک کوي چې کابش خو په امریکا کې ریسټورانټ لري چرګان او ګډان خوري او خرڅي یې سوي ته خلک کلی ته ځي ها سوي ته کلی کې کراچي کې پاتې کې ساته کې کراچي کې او مردان ته پکې ځي ثوابه خبر تاسو به خیال یاد کړئ ثوابه کې ها ثوابه ته ځي ثوابه ته چې لړ شنل ته خلک سوي چې لکه بس کابش خو چې مزید دا چرګان دی او دا ګډان دی دا پته بس امریکا کې پاتې کېږي دا ډېر دا خو نو چې هغه اونې ته خطي چې پیسې پکې راځي دا تاسو نه کوي دک یې سوچ دا که سوچ دی اسی ژوند څنګه دلته کې کابش بزنس هم دی دا کسان سره کار کوي کنه ها دی پښتو خو نه وي کنه تاسو د کوم دی جی ثوابه کې کوم دی زیدي ها ثوابه کا سم دې پورا کړی ځان ښه ثوابه خلک په روزګار کړی ځان سره څو کسان سره کار کوي بزنس او دا سو ګټي کولو یا سورو سلیریش ګنټي کولوي ورځي ماشاءالله به تو وایو هغه تاسو مو ته ماشاءالله وایي ورکه کابش ډیر مهنت کوي دلته کې او مهنت چې کله هغه سره ملاويږي ها کسله ملاويږي صحیح او مطلب دا سپیشل سری نور نه علاوه تاسو سپیشل جارونه علاوه چپلی کباب دې مکس سره سپیشل چپلی کباب هم جوړوي کم دی دا چپلی کباب دی دا څلور دشم خلک راځي دا نمبر نه بار نه خبره به شي او پدی باندې څه کوي دا څه شي دې نن د خپل فقې کنه ولدان کو دی خپدی باندې ولدان کوي صحیح ها زه به تاسو ورشم خلک تاسو اجازه دي زه به تاسو ورشم بعد یې کور دې کوم دي روجي پخې کې پرشر کوکر دی نه او دا تاسو تیار وایي دا خاص باندې ساز دا چټنی دا څه شي دی دا بس چټنی ټایپ کې مطلب خپل ذایقي دي کنه خپل ذایقي بوتل یو ته خې دي ذایقي ټولي ذایقي دي په دا ذایقي دا مطلب دا چې چټنی مختلف چټنی ټایپ کې ذایقي دي بس ذایقي دي ها صحیح او دا څه شي دی دا راته دا فرایر د دې کې چې نو شیزونه الوګان پکې سره کوي میان پکې سره کوي بالکل دا ها فرایر دی دا فرایر دی دا فرایر دی چې دا یو چوله پکې بل ایکسترا مولي دا یو چوله پکې سیوای ده ا دې فریزر دی فریزر دی کې سٹاک پروت ها او دا کوم څوک ته زیاتره پښتانه دي پاکستانیان دي پاکستانیان زیات دي پاکستانیان زیات دي اوس پکې دا نور خلک هم لکه شروع شو کنه تاسو غنټه کار کوي دلته زما 12 غنټه کار 12 غنټه کار او فیملی هم د سره فور کورنۍ فیملی نشته یو 12 غنټه هډر زیات کار د خلکو به وي چې تاسو ته نمونه وي فهیم انور زمان فهیم انور صاحب په پاکستان کې په ثوابه کې په زیاده کې زیدي کې خو خلک وایي چې فهیم انور صاحب په امریکا کې هغه ونه ته خطه د کوم چې پیسې راخیږي امیس کې ته پته چې 12 غنټه د اور سره لوبي کوي ژوند آسان دي که ګران دی ژوند آسان دي که ګران دی بس ګران وته ویل شي آسان وته ویل شي خو آسان دا چاره پاره شي دې د مقامي ها ګران زمونږ د باره ځکه چې امریکا خو چاته صحیح شریعت ورکیه سړی چې راشي دلته کې مونږ سره نه ګرانی خو زمونږ لپاره زمونږ خلکو لپاره ګرانی ده یو قسم کې چې خبره حالت نه راشي او تاسو خبره چې ریسونو ته ولاړی او ځان چې په پوي او په دې شنو باندې سیستم کوس کابش ژوند آسان دي ځکه چې هغه کاروبار پراټي ډوډۍ می خېری پیټا بریډ دي دا پیټا بریډ دي باندې موږ د پاسه د جیروګانی ورکو خجایروګانی ورکوي صحیح خبره دي چې هغه ډوډۍ ده کنه د ورکه دی وته دي نه چکن واړی سو په لیم واړی سو دا ویني دا روټۍ چې پټی کې راشي سلو قسم چې کوم دي ډوډۍ صحیح ډیر مننه کوم تاسو په منور صاحب کابش ثانک یو سو مچ مان ډیر مننه مهرباني خوشاله اوسې ژوندې اوسې ګړندې اوسې چې هغه کومه خراب نه کوم هیڅ خدمت نه بد دواره تکوي دعاګانو کې بیا ساتي یو جهان مننه خوشاله اوسې تاسو دکان د نوم بار خو د یو ځل خو د غواړم تا دکان مو خو ها لاړو باندې بم تیز کړی دی خو
سو خیمه गाड़ो में नंबर प्लेट में बम खेल लगी दली او د بامخیلو چې کوم دی راشه نمبر پلیټ دا وته وخیا کنه دی ګور نمبر پلیټ ځان له داسې لګولې دی دا د بامخیلو دی ثواب یې کنه او ځان سره مې ثوابوال چې کوم دی د پنسلوینیا هغه تاسو په نیویارک کې پاتې کېږئ نمبر پلیټ هم د پنسلوینیا دا ولې महंगा ये पेंसिल्वेनिया ना सर پنسلوینیا کې او هلته هم ستاسو سټور دی صحیح مال خپل یو کارډ هم راکړه کنه دې به کارډ هم راکړي 24/7 کولوي او دا وی چې د دې سټور نوم دی راته وایي جایرو هټ په کونی ایلینډ بروکلین کې دی لیټل پاکستان کې وړوکی پاکستان کې دی ډېره مننه کوم تاسو ته ډېره مننه خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ موږ به داسې راشوس داسې ورشو موږ روان یو او دغه راته وایي چې پښتنو جومات دی خوا سید راته وایي مسجد قبا نو هلته کې ورځو او هلته کې ګورو چې څه روان دي لیټل پاکستان کې هم ګرځو خامخا سره خپل نظر شریک کې چنچڼه لګیا ده لاندې نه چنچڼه ده چنچڼه نه ده نه په دې یخنۍ کې دا لاندې سوچ کوه نو کیسه دا ده چې پرونه ته وخته لیټل پاکستان جومات خواله ورسو بیا نورې خبرې پاکستاني سلون د خواګوره دا هم د غیری دی تاسو وګورئ دی خوا مخامخ کنه هم ټیکس اکاونټ ټیکسونو والا کیسې پکې ډېرې دي دا څوک دا داسې شی دی لکه باربر شاپ نایي خانه ده صحیح دا مخامخ تاسو وینئ سلون هیر سلون دا نایي خانه ده او کسټمر یې ناست دی نو ګورو چې دننه ورتلی شو که نه شي ورتلی دا استعمال شوي چیزونه خرڅېږي زه فکر کوم شوز ریپیر دا ګوره چې دغه دی بوټانو ریپیر کولو والا دوکان دی پکې که نه تاسو د چا والا دی ښه د روس کسانو دی دا روس سره تعلق ساتي او دا تاسو ګورئ ماسټر شوز میکر او دغه کیسې میسې روانې دي کیسې میسې ته ځکه کوم دا نایي دوکان دی که نه راځئ هغه شرمېږي مخامخ چې مونږ روان یو دغه د کې دی وایي چې د پښتنو جومات دی که نه صحیح ده پښتنو جومات دی دا سټوډنټان دي ټول دا طالب علمان دي په دغه جومات کې سبقونه وایي دا چې مخامخ روان دي پښتانه دي ټول که نه سیبارې سبقونه راوګوره په امریکا کې په نیویارک کې تاسو کسان وینئ السلام علیکم که نه السلام علیکم السلام علیکم مونځ مو کوله کانو دا ګوره په امریکا کې د کوم ځای نه ګوره دا دی په امریکې په نیویارک کې ایالت السلام علیکم څنګه ښه طبیعت نوم دې څه دی عمران د کوم ځای نوخار نه مونځ دې وکړو مازدیګري مونځ وشو او ته خو کپړې داسې مزېدار یې چولې څادر دی دا د کلي نه راوړی دی دا د سوات نه راوړی دی په دې جامو کې چې ګرځي څوک داسې وایي نه چې دی لکه داسې کې دا د کوم ځای نه راوړی ښه دا سوات نه راوړی دی او ته سبق هم په جومات کې سبق هم زه علم کې علم کې څه کې مطلب علم کې ښه علم کوي د جومات نه علم مطلب دا دی چې او سیمه درجه کې زه پیل کار کې ها پیل کار کې سکول ته ځي سبق هم سره زه ورسره دوه رقم دوه سره کې او دا علم د څو خو څه حساب سره کې مطلب ها مطلب څه دا استاد هم څوک دی جومات کې مولانا برهان صاحب د کوم ځای بنگلاديش د بنگلاديش ته تاسو سبق کوي تاسو د کوم ځای ورور ثوابه کې کوم ځای सोमाने राजी مانې ری ډېر توفق والا خلک څنګه تبلیغ کې کنه علم کوي څنګه او جی علم کو سلورمه درجه کې یو سلورمه درجه کې دی علم کې دلته کې سلورمه درجه کې دی په اوله درجه کې دی څومره مدینه په امریکا کې بس ټول وردل تلوي شو یو جی خدل تلوي شوی په امریکا پاکستان کې خو لدل شو پیدا شوی په مانې ری کې ثوابه کې او دلته چې کوم دنو علم کوي جمعه موږ جمعه ته ورځو نو تاسو په لار کې ودرې تاسو منځو کوم لا منځوم نه راکړی نو سید تاسو خو سفر او خو وختونه ته غواړم بیا ان شاء الله په کې وځي مننه ډیره مهرباني خوشه سید بس تاسو نمبر یې واخلم شمیرې سید مننه الله پامان دا سه براتو شو دې کته ګوره خلک په امریکا کې جمعه شته راشه په امریکا کې خلک علمونه کوي نور د خدای نه څه پیدا شوی دی د مانیری د مانیری د ګوره په امریکا کې پیدا شوی دی په امریکا کې لوی شوی دی سید او دلته لګیا دی علم کې په سلورمه درجه کې ما دینی علم کوي کنه نور کیسې پکې لاله دی دا هو د مانیری نوم چې واورې نه خو زموږ د خپل طرف ودختي ولې نو مانیری بدنامه ده کنه نه ما نشته کنه ولې نشته ارزه کې ګوره خو بد خلک داسې بنوایو کنه او نو بس دا ورته مې د کومه ده دا مسجد د پښتنو جماعت ته مسجد کوبا دا د پښتنو جماعت دی ګوره پیس کمیونټي په لیټل پاکستان کې په بروکلین کې دا ځای د امریکې د نیویارک ایالت ته بتاو نیویارک ایالت منهټن سیمه تقریبا نیمه غنټه فاصله کې ده کنه دا جماعت ته دنه منځو شل خیره او تاسو دا ولیدل او سید مولاړ دی او سره دغه شانتي مونږ اوس مخامخ روان دغه جماعت والا دلته په دې کې خلکو ته مفت خوراک ورکوي مفت خوراک چې ورکوي چاته هغه ته واکې دلته کې ښه نثار صاحب هم ثوابه مې د بل خلکو خو دل پته نشته ثواب الله سنن ډیر زیات ملایږي مونږ خبره طریقو سکرانه خپانه شه دا ګور دا فروټ ورکوي خلکو له مفت ورکوي او دغه ځای کې چې کوم خوراک ورکوي کنه او دا سړی په تاسو پیژنې دا کوم دا ګور نثار صاحب دی نثار صاحب السلام علیکم څنګه حواله سره روان دي السلام علیکم وعلیکم سلام شکر الحمدلله نن ته خالی رز ده
او موږ چې کوم دې کې لګیا یو او خو به پروګرام دی موږ دلته کې چې کوم دې تیار خوراک هم ورکو دا خیراتي ورکوي مفت بالکل دا موږ چې کوم دې ورکو ولې مفت ورکوي څه چل دی دا شکر الحمد چې کله پینډیمک سٹارټ شو د خلکو ته ډیر ضرورت و زموږ په دې کمیونټي کې چې کوم دې ډیر زیات ضرورت و نو په دا یو پروګرام موږ شکر الحمدلله چې کله دغه شروع شو پینډیمک نو دوا کله چې کوم دې دا کیږي او دا مسلسل چې کوم دې سٹارټ او دا چاته او دا خلک څوک ولاړ دی دا ټول دي چې کوم دې د هر کمیونټي خلک دي چې کوم دې مسلمانان او غیر مسلمانان او پکې چې کوم دې د پاکستان او د خلیج ملکونو دي پکې پکې د چینیز خلک دي پکې وسره چې کوم دې د جیزه خلک دي او د اوس چې داسې کمیونټي نشته چې پدې کې دا سپانسر کوي څوک دا پیسې د کم ځای نه دا خو خپله خوراک دی دا موږ چې کوم دې سٹارټ کړو بلا داسې کسان دي دلته کې چې هغه موږ باقي د سپانسر کوي موږ باقي د خوراک لپاره پیسې راکړي اوس چې کوم دې تاسو ادارې دي چې هغه موږ سره ټچ شوي دي هغه راځي او هغه موږ سره چې موږ پدې کې پوره کومک کوي ما سره داسې لګ راشي هغه سره پوهېږم تاسو به داسې کیمره کیمره ولا مله خبرې م کوو او دا مطلب هر چا مطلب ادارې سره خلک دي سره داسې به ورځی رو روځی داسې بلکې زه به داسې شم زه به داسې شم چې دا خلک کوم دي راته هم نه ښکاري داسې به دا شم که نه او تاسو راځئ ما پسې داسې دا ګوره نثار صاحب او دا د خیبر سوسایټۍ په مرسته کله جومات ورکوي دا څنګه دا بروکلین ایمرج پروګرام دی د څه نوم دا بروکلین ایمرج ها بروکلین ایمرج بروکلین ایمرج په ساده ټکو کې مونږ په ثوابه کې او ساده ابه ته وایو ساده کاکا ته وایو څنګه به وایو بروکلین چې کوم دی نو د دې سیټي په نیویارک سیټي کې دا یو دغه دی بورو ده چې ته موږ بروکلین وایو او دا غي چې کوم دی دا نو په دې کې بروکلین مچ په دې کې چې هر یو کمیونټي په دې کې شامل دي چې په دې کې چې کوم دی رقم دا پکې نو چې اکثر د کې ډیر زیات ارګنایزیشن دي چې هغه څوک د پاکستان په نوم باندې دي څوک چې کوم دی د بنگلاديش په نوم باندې دي څوک چې کوم دی د امریکن په نوم باندې دي او څوک چې کوم دی د هر یو خپل زمونږه پروګرام چې دا موږ د هر چا لپاره دا بروکلین څومره خلکو ته ورځې روټۍ ورکوي بروکلین ایمرج دا باندې ورسېږي کم از کم 500 کسان ته موږ دا تیار خوراک ورکو دا خو چې کوم دی دا کوم خوراک چې په دې کې جیرو دا په دې کې چې کوم دی نو موږ باربیکیو کو دوه ورځې او په دې کې موږ چې کوم دی ها راځه په دې کې باربیکیو دا په دې کې څه دي غوښې دي پکې چکن او په دې کې لیم په دې کې چې کوم دی نو چانه دار او پکې وسره چې کوم دی نو لوبیا مختلف دغه پکې وسره دې کې موږ چې کوم دی نو فروټ هم ورکو ویجیټیبل هم ورکو او ډېر داسې سیزونه دي چې هغه موږ په دې کې هغه تاسو دې خلکو ته ورکوي او مطلب 1500 خلک د ورځې مړول په امریکا کې دا خو ډېر ګران کار دی بس دا الله پاک چې کوم دی نو یو سیستم جوړ کړی دی او دا وایو چې دا د خلکو قسمت دی او زموږ هم چې کوم دی په خدای پاک دا کار دی تاسو دا تاسو یې د کم ځای زه چې یم د ثوابای او نیویارک کې چې کوم دی نو پاتې کېږم بروکلین کې او بس دلته کې چې کوم دی نو خپل روزګار هم کوو او سره چې کوم دی نو دا ولې خیر ښېګړې کارونه هم کوئ ښېګړو سره هم کوو دا جراسیم کې شکر الحمدلله دا غځای دی ثوابه کې د کم ځای ثوابه کې د مناګي کې مناګي ډېر خبرې ترې نورې کوو نه تاسو زه غواړم چې دلته زه خپل کتونکو زه ګاډي له خپل ورسم چې دنه پکې کم خوراکونه دي صحیح ده بل سره خبرې کوم دا نثار صاحب خبرې تاسو ورې ثوابه دغه سره تعلق ساتي ګوره نیو کرک حلال ګروسري سٹور هم دی خو تاسو وینئ دا دومره خلک چې ولاړ د ګاډي ته ولاړ دي دا دلته چې کم دی نو بروکلین ایمرج نومې پروګرام دی دلته کې خلکو د دوی د ورځې 1500 کسانو ته دوی خوراک ورکوي خیراتي خوراک ورکوي او هیڅ پیسې ترې نه اخلي که نه او دا چې کوم دی د خلکو په مرسته باندې دا شی روان دی دلته کې تاسو دا وینئ که نه دا هر قسمه خلک دی پکې دلته کې چې کوم دی نو ګوره تاسو وینئ دا اوس ګوره شیزونه تیارېږي کین آی سی د فوډ پلیز فور 1 سیکنډ اوکې دا تاسو وینئ دا خوراک دی دا چاله دیس از فور 1 پرسن دا یو کس لپاره تیار دی پکې ټینډه هم پرته ده او پیاز هم ورکوي ګورئ دا ټول شیزونه راغلي دي پیاز او پاینیپل او خټکي او مړه بس ګوپیانو پورې پکې راغلي دننه کسان لګیا دي غوښې تیاري ورته که نه او خیر تاسو خیر دی که نه خوشحال تاسو خو ډېر لوی خدمت شروع کړی دی الله دې قبول کړي دا خراب په امریکا کې چې کوم دی نو خیراتونه زکاتونه دا سوچ کوه بروکلین ایمرج او دا چې کوم دی نو ځکه خو ته لیټل پاکستان وایي ته ګوره پاینیپل یې وله واچو که نه او ګوپیان هم پکې دي او پیازونه هم پکې دي نو تاسو دا هر څه ولیدل راسره اوسئ اوس نثار صاحب وایي چې د تاسو دننه جومات ښیمه ګوره دغه د دې جومات څه نوم دی مسجد کوبا دا د پښتنو جومات دی ځان له په دې ځای کې هولي سولي په دې چې کوم دی پښتانه هر کمیونټي دی کې نوم پیره پښتون دا دومره خوراکونه دا دومره دا دغه ته پراتی دا به خوږې ویشي دا د خلکو لپاره دی ګوره او دا څه ګوره یو ځل بیا که نه او دا امونه او انګور
د دغه خلکو لپاره روزانه توګه دی چې 1500 خلکو له دا جمعات مخې ته دا خوراک او دا پیسې دا شیزونه ورکړي کېږي نه نو تاسو دغه شی مولا نثار صاحب وایي چې جمعات کې درنه چکر در کوم دنده هم چکر څه مطلب ښیي راته چې جمعات څنګه نه نو دا پکې سره روان دي څه زموږ جمعات سره عیسی ده د جمعات ها جمعات عیسی دا څه چې دم لکه برابرې چې اکثر ضرورت کېږي جمعات سامان او دا صحیح مخکې به ورشو که نه په مزه مزه خو ماته به لږ دا خیال کوی چې څوک راتلل پکې نه غواړي چې یې پکې نه راولو دننه جومات ته ورځو زه به هم بوټان وباسم که نه دلته کې نثار صاحب وایي چې دننه راشه زما کاکا مونځ کوي لګیا دی دا د دغه جومات دی سیدو مونځ کوي دننه به راشي مونځ وکړه دا جومات چې دی نو دا یو بیسمنټ دی کې دا ګراوند فلور او دوه فلوره چې کوم دی دوه چته بره دی لاندې تا خانه ده او دلته امام صاحب دغلته ودرېږي زموږ امام صاحب دلته کې چې کوم دی نو امام صاحب د کوم ځای دی امام صاحب د سوات د سوات دی پښتون دی ښه امام صاحب د سوات دی دا خو کې د مانځه ټیم دی الفجر ساري مونځ په باندې 6 بجې کېږي او د مازدیګرې مونځ 1 بجه دی او مازدیګر هغه د ماسپښین 1 بجه دی مازدیګر هغه 3 په باندې 3 دی او د ماښام هغه 4:30 بجې دی او د ماسخوتن 2 بجې دی او بیا د جمعې مونځ چې کوم دی 1 بجه باندې کېږي دغه ټیم د جمعې 3 جمعې کېږي 3 جمعې کېږي هغه جمعې چې کوم دی نو یو په 12:30 باندې سټارټ شي هغه په 1 بجې باندې کوم دی مونځ شي دویم چې کوم دی بیا په 1 بجې چې سټارټ شي په باندې یا په لږ پاتې په ټیم ورسي دا درې مونږ خاص خصوصا چې کوم دی د سټوډنټ لپاره خاصه طالب علمان لپاره خلک پکې علم هم کوي که نه دا ډېر زیات مونږ سره 15 امامان دي شپږ امامان چې هغې کې دا لاندې تا خانه ده خلک دلته اودس چلم کوي اودس چلم روان دي دلته کې هم لاندې خلک مانځه ته ودرېږي کیمره او بره هم بیا دغه شان سیستم ماشومان لپاره سار سبقونه سټارټ شي د ساري په دې کې شپږ امامان دي موږ چې په دې کې پاکستان هم شته لکه اردو والا پښتو والا پکې شته عربیان پکې شته ازبک هم پکې شته بنگلاديش پکې شته هغه چې موږ ټوله کمیونټي کې څومره مسلمانان دي هغه ټول د امامان دي ټول ماشومان ته سبق کوي او د زنانو په ځان لري چې کوم نو هم په درس ورکړي چې ځان یو پورشن چې کوم دی یو پورشن هغه زنانو ته زنانه ماشومان بل راځي چې سبقونه کوي زنانو په باندې چې کوم کې درې کې دلته ها مطلب دا دغه شان دي خو د لوی جمعه ته دا مطلب دا ودانی مغسته دا کدا په کرایه دا دا غسته جمعه ته الحمدلله بنیر یو ډاکټر صاحب ډاکټر مسعود خان نصر الله صاحب پیژنم او چې کوم دی نو دا ډېره قرباني شوې ده دا زموږ د ځای غوښته دا یې رسته ها نصر الله صاحب د جمعه بس بل دا شان دي کنه دا جمعه ته او دې کې څومره کسان راځي کیپاسټي څومره ده په دې کې کم از کم چې کوم دی نو 2.5 کسان کیپاسټي په دې وخت 2.5 دا 3 جمعې پکې د جمعې کېږي نو مطلب دا چې 2.5 خلک په دې کې د جمعې مونځ سره موږ د شاته چې کوم دا بیکار دي هغه موږ سیټ کړی دی نو په هغې کې کم از کم چې کوم دی 80-70 کسان هغې کې شپېته یا کسان په هغې کې راځي ښه صحیح هماغه طالب علمان مو شاګردان چې کوم دلته نووتل مطلب دا د ښځو دپاره هم پکې ځای دی د ټولنې د هر یو کس دپاره پکې ځای دی هغې پکې راځي صحیح ده او د دې نه علاوه چې کوم دی نو اکثر په امریکا کې جمعات د مطلب دا دی چې د غم خاده لپاره غمونو لپاره دغه لپاره چې څوره د پښتنو خصوصا او بیا د نور کمیونټي چې څوک هم د چا غم خادي نو موږ په دې جمعات کې چې کوم دی نو ناست هم کوو لاس نیوه زموږ دلته کې کېږي د قرآن شریف ختمونه پکې مو کوو باقاعده چې زموږ نور کوم ګیدرینګ کېږي د غونډې هغه ټول راجمع کېږي دلته کې خو ټول یو بل سره ناست پاس او خپل لکه هغه جرګې او مرکې ټول زموږ په جومات کې ماشاءالله کېږي سمه ده ډېره مننه کوم ستاسو نثار صاحب ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ یو جهان مننه د جومات نه خو راووتو دا جومات او تاسو پکې خلک هم ولیدل وایي چې نثار صاحب کېږي دا ځای جوړېږي دا سامان لګړ کې زموږ ډېر خپل سیټ اپ دلته خپل سیټ اپ دی ګوره دا چې کم دی نو او دا جومات ولا چې کم دی دا یو ډېر لوی دا ډېر ګران هم دی دلته چې سړی په کرایه باندې یو بیډروم اپارټمنټ هم اخلي نو هغه په تقریبا 2000 روپۍ باندې ملاویږي دا درې چته وداني پکې دا وایي چې د بونیر ډاکټر نصر الله صاحب را راغسته دا وایي هر قسمه خلک دې ته راوځي کیسر را سره راغلي کیسر اوس پرچی وشي بغیر هغه هم د ثواب کار کوي کیسر پرازه خدای ته وګوره راځي نو هم د دې سره تاسو مې دا ښودل او د دې سره زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او زه تاسو ته په بروکلین کې په نیویارک کې په منهټن کې او دلته کې چې کوم نور ځایونه هم تاسو ته ښیم تر هغې پورې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ تل وی الله په امان